میخې دي د خدای څیزونه خوري خلکو چې ماسته شملې خوري خپل جوار خوري د خالص څیزونو نه په شا شوي یو ځکه بیماري باب دي دا خدای خو کړ خالص څیزونو ته بد ګورو او د خدای څیزونه دا خالص د خدای لنډه واره ده یا خپله خبره کوم میندې خویندې بچي راوړي ښه مور دی خو ډېر بیمار دی کم پای ورکوي وی د کارخانې نو زه خو پوښتنه کې لوی شم زه ورسره ګپ راکړم ځوان ولې د خدای پای پلید دي نه نو باید د خدای پای ورکړو که نه خدای پای نه ورکوي نو د کارخانو پای ورکوي دا بچی به تباه نه شي ښه نو دا حال دی څیزونه زمونږ ټول 2 نمبر فیکټري قدرتي خوراک چاته میلاویږي نه په دې بیمارۍ ډېر شي حتی دا لیدلي کوم ملک کې 22 سال عمر دی ګردې ختمي اوس پاکستان کې 2 کاله شوله بس دا غریبان ګرځي علاج یې نشته ډاکټران ورته څه وایي واش وکړه واش علاج نه دی یو ډاکټر ته باید دا واش څه کوي ګردې به ښې شي ویل نه نو ما واش څه کوي وی وخت پې پاس کوو لکه یو سړي خوب نه ورځي موږ نه چې ګولۍ ورکړو یا وته چې پېښې واړي بیا واچوي وختي طور ټیک شي خو وختي علاج نه کوي علاج پکار دی میں ډاکټر د جړو نه د پوهه کا نصیحت کا چلو خیا دوايي ورکړي نو واش نه څه مطلب صحیح یو بچی دی هغه ته لسینیا وینې کې سره نن 15 راغلی ماده وینې خېجي نو ما ډاکټر ته دا وینې خېجولو علاج دی وینه نو ما علاج ولا وکړه بچی لګ علاج نه کوي وینې خېجي یو سړی دی وایي موږ سره علاج نشته دی چې علاج نشته جواب دی وایي چې بل ډاکټر او که نه تاسو سره علاج شته بالکل بې پیسې جوړېږي زبردست د تلیسیمیا علاج شته او کچ مغچوس راک دی پر 10 روپۍ ارزان دی هغه ښیو او کم بیزي ځنګل کې سړېږي ماښام کور ته راځي د هغې پی ما څه ورکړو تلسین نه ټیک شي زبردست د 2 میاشتو خفه نه شي صاحب زما دا حکیم صاحب د زړه بیمارۍ ټولو خلکو ته چې د 500 کالو ته رسي نو ټول زړه بیماران او نن سبا ډېر دي کم یو راځي وایي غمې دی که څه غمې ښه دی څوک وایي اپریشن مې کړی چا په کارډ باندې مفت علاج دی څوک 2.5 لکه روپۍ ته ډاکټر اخلي دا مرض ډېر ګردې او د زړه د وال زړه وال باندې ما تجربه کړې ده کوم سړی چې هاي یخې اوبه څښي کوکا کولا پیپسي 7 د هغې وال زر خرابېږي دا زما خپله تجربه ده زبردست بالکل دا نه چې اورېدلې ده مې چا مشر نو نه ګورو او دې کې ډېر خلک چې هغې ګولۍ ډېرې خوري میډیکل انټي بایوټیک او جیب کې ګرځوي او هغه یې بیا آخري دماغ او د زړه بیمار خفه نه شي صحیح زبردست نو د دې نه به څنګه راوځو د دې نه دا راوځو دا وختي ما خبره ونه کړه چې ټیم مقرر کړو غواړي چې ټي وي کې کښېني موږ ته چل ښیي د پاکستان نه غریبانو هیلث ایډوکیشن پکار دی او دې ته لکه دې چې کومه خبره کوي هغه ډایټ دی که نه لکه ندان پریورژن که بیماري ولګېده نو نومبې په خپل په خوراک باندې علاج وکوي دا یادوي صحیح ده او دا ځوانانو ته مشران خو چلو دغه مسلې دي ځوانانو کې د معدې ډېره زیاته بیماري ده ټول بالکل چې بالکل 95% د ګیس بیماران راځي الکان دا غپ لګو مریضانو سره ورورې هر یا زه وګورم ښه روغ یې لکه وایي او روغ یم خو معده مې کار نه کوي ګیس اچھا نبض ګوري ښه ټیک ده نو زه ورته وم وروره یو کار وکړه که نه د ګیس دارو مه خوره ما نه تپوس وکړه چې دا ګیس د څه نه جوړېږي صحیح ده اوس موږ غریبانان مسکینان یو زموږ کوڅه ګیس ته نه معلوم ګیس موږ کره نشته او دی وایي دا لور شته که دی چا نشته لویه خبره خو نه کوو
خو 106 سال زما عمر دی باجا ورځ پاره مې هګۍ بازار نه راغلی پاره مې چرګ نه خورم وړه مې نه خورم خپل پټي کې د غوښان نه اچوم یوریا هم نه اچوم قدرتي سره اچوي نو دې لاس کې دی ګیس دې لاس کې دی زبردست او ګیس سیزونه هم وخورو ګیس په دې نه د ګیس نو د بلډ پریشر نه څخه لبه جوړ کړ زه ورته هم ویل دا دواړه مرضونه دوانو دي ژوند ساده کوي نو دا به ټیک ساده کوي نو ټیک بچي زبردست ډېره مننه ډېره مهرباني خدای دې قدر وکړي